تاسو په دې نت کې وګورئ د ډېر زیات اعتراضونه چې د شیعاګانو د کفارو دي هغه په دې بخاري دي. یاسر الحبیب په نوم باندې یو شیعه دی، تاسو وګورئ دې بخاري کې باره کې وایي چې دا یو زندیق لیکلی. قرآن کریم په خپله موږ ته دا ښودلی دي چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړئ او د هغه د احادیثو تابعداري وکړئ. د دې نه وروستو د چا د اعتراض کولو حق نشته. یو بل علایاري په نوم باندې په نت کې به تاسو ګورئ هغه چې څومره رد کې په دې بخاري باندې کې چې دې کې دا لیکل شوي دا لیکل شوي. نو محترم لکه شیخ صاحب چې وضاحت وکړو که دا د شیعاګانو د روافظو روایتونه په دې کې وایي نو هغوی به دې تایید کړو چې لکه واقعا زموږ یو کتاب. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو یو ځل بیا زموږ پودکاسټ ته هرکلی تاسو ته یو. محترم ورونو یو موضوع موږ شروع کوو چې هغه ته به موږ عنوان نوم ورکړو د حدیثونه دفاع. نو په دغه سلسله کې انشاءالله شیخ صاحب سره به موږ پودکاسټ کوو هغه شبهات چې بعضې خلک یې پیش کوي، بعضې منکري حدیث یې پیش کوي، بعضې عوامو ته هم دا شبهې ورځي چې لکه دې به څه جواب وي. اگر چې جوابونه بار بار شي خو انشاءالله د فیسبوک په صفحو باندې د یوټیوب په صفحو باندې به هغه جوابونه تاسو ته میلاویږي. شیخ صاحب ته موږ انشاءالله دعوت ورکړی په دې سلسله کې به هغه اشکالات چې د ملګرو په ذهنو کې دي ځکه دا حدیث چې د محترمو ورو دا د دین نه دفاع ده نو موږ به د دین نه دفاع کوو، بل علت بل هغه پکې زموږ نشته دی انشاءالله. شیخ صاحب تاسو ته موږ هرکلی وایو. مهرباني جزاکم الله خیر. شیخ صاحب محترم اولین سوال چې اکثر د منکر حدیث هم کوي او ډیر خلک یې کوي، نن سبا بعضې خلک دي په دې میډیا باندې لګیا دي وایي دا حدیث موږ څنګه ومنو، دا خو فلاني ایرانیانو لیکلي دي او فلاني ولیکلي او د نبي علیه السلام نه چې 200 کاله بعد یو نیم سل کاله بعد حدیث ولیکل شو نو څنګه دا موږ ومنو. هغه قرآن چې وایي د نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې لیکل شوی حدیث وروسته د منلو وړ نه دي. نو شیخ صاحب دې باره کې وضاحت وکړي چې هغه حدیث واقعا 200 او 300 کاله بعد لیکل شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. محترم شیخ صاحب او محترمو ناظرینو ورونو، اول دا خبره چې قرآن کریم په خپله موږ ته دا ښودلی دي چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړئ او د هغه د احادیثو تابعداري وکړئ. د دې نه وروستو د چا د اعتراض کولو حق نشته. بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث که چېرته دا قابل د اعتبار نه وي نو دا به ولې رښتینې دي، دا ولې معجز کلام دی. په طور د مثال باندې د احادیثو کې دا کمې پیشګویانې چې شوي دي او ورځ په ورځ باندې هغه ټیم په ټیم باندې بالکل رښتینې ثابتېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یو کس به په پالنګ باندې تکیه لګولې وي او خلکو ته به وایي چې څه موږ د الله په کتاب کې عمومو د هغې به تابعداري کوو او قرآن کریم زموږ دپاره کافي دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر او د نهي نه به مخ اړوي، د دې نه به انکار کوي. دا مختلف قسم خبرې، دا که چېرته دروغ وي نو دا رښتینې ولې دي دا ټولې خبرې. نو محترمو دا اول خو دا خبره غلطه ده چې احادیث ایرانیانو لیکلي دي. ډېر محدثین چې دي نو دا عرب دي، ډېر محدثین عجم هم دي. دا زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده چې په عجمو کې هم محدثین راغلي دي. الله تعالی فرمایلی دي ان اکرمکم عند الله اتقاکم. د عربیت او د عجمیت د الله په نسبت باندې په دې لیول سره څه فرق نشته. نو زه منکر حدیث ته دا وایم چې دا ته چې عجمي که ته دا یو عیب ګڼې چې دا عجمو لیکلي دي، زه منکر حدیث ته دا وایم چې ستا مشر چې عجمي دی، دا فتنه چې راوتې د عجمو د طرف نه ده چې انکار حدیث کوي. نو که عجم غلط وي خو بیا تم غلطي، بلکې صحیح خبره دا ده چې عجمو کې محدثین شته. په عربو کې خالص عربي، امام مالک رحمت الله علیه خالص عربي دی، امام شافعي رحمه الله دا خالص عربي دی، امام احمد ابن حنبل رحمه الله دا خالص عربي دی او دا شانته نور محدثین چې زه د هغې سره دا خبره هم یو ځای کوم چې دا خبره هم غلطه ده چې احادیث 200 کاله وروستو لیکلی شوي دي. بلکې دې سره به زه دا هم ویم چې کتاب باندې څوک دا سوال وکړي چې دا قرآن کریم کله لیکلی شوی دی، قرآن کریم منې حدیث نه منې، قرآن کریم کله لیکلی شوی دی، ته داسې یو ثبوت پیش کولی شي چې مثلا دا د 200 کاله وروستو نه دی لیکلی شوی او د دې نه مخکې لیکلی شوی دی، دا به ته په څه خبره باندې ثابتې؟
نو دغه محدثین دی او دغه رجال دی چې هغوی موږ ته دا راښیي چې دا قرآن کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وو او دا قرآن کریم په دې طریقه باندې چې لیکلی شوی دی دا صحیح دی. دغه شان دغه محدثین دی او دغه د دین ساتونکي او چوکیداران دي چې هغوی دا احادیث هم موږ ته محفوظ را رسولی دي. په طور د مثال باندې امام مالک رحمه الله چې دی دا په 179 کې وفات شوی دی او په 93 هجری کې پیدا شوی دی. د 93 د زمانې نواله تر 179 پورې خالص عربی دی او د دې باوجود په دغه زمانه کې د احادیثو خدمت کړی دی او د احادیثو مشهور ترین کتاب چې هغه موطأ ده هغه لیکلی ده. معمر ابن راشد وګوره مشهور امام دی معمر او هغه په 95 هجری کې پیدا شوی دی 153 کې وفات شوی دی او د کتاب دی جامع معمر ابن راشد ورته ویل کېږي او دام بالکل خالص عربی دی. بصری دی، بصری نه وروسته یمن ته تللی دی، بصری ثم یمنی. عبدالله ابن المبارک ته وګوره دا بالکل عربي سړی دی او دی په 118 کې پیدا شوی دی، په 181 کې وفات دی. احادیثو ذخیرې لیکلي دي، د احادیثو کتابونه لیکلي دي. د ده دپاره کتاب دی د الزهد په نوم باندې، بل کتاب دی د الجهاد په نوم باندې، بل کتاب دی د المسند په نوم باندې، بل کتاب دی کتاب البر والصلة په نوم باندې. دغسې د احادیثو بل کتاب دی نسخة ابراهیم ابن سعد ورته ویلی کېږي. ابراهیم ابن سعد رحمه الله دا خالص عربي دی، قرشي دی او دی په 108 کې پیدا شوی دی، په 182 کې وفات شوی دی. امام ابو داود طیالسی وګوره دغه مشهور کتاب دی په احادیثو کې چې هغه ته مسند ابي داود الطیالسی ویلی کېږي. ابو داود طیالسی رحمت الله علیه په 133 کې پیدا شوی دی او په 204 کې وفات شوی دی. دا د کومې زمانې نه د احادیثو دا کتابونه لیکلی شوي دي. امام شافعي وګوره دغه دپاره د احادیثو کتاب دی او دغه دپاره الام دی چې په هغې کې احادیث یې راوړي دي، په خپلو سندونو سره یې راوړي دي، خالص عربي دی او مطلبي خاندان والا دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان والا دی. محمد ابن ادریس ابن العباس الشافعي دا په 150 کې پیدا شوی دی، په 204 کې وفات شوی دی. عبدالرزاق صنعانی رحمت الله علیه مشهور دغه د احادیثو کتاب دی چې هغه ته المصنف ویلی کېږي. مصنف د عبدالرزاق الصنعانی دا ګوره خالص عربي دی، یمني دی، صنعانی دی او دی په 126 کې پیدا شوی دی، په 211 کې وفات دی. د دې نه علاوه محترمو ناظرینو دا د صحابه کرامو په زمانه کې احادیث لیکلی شوي دي او د احادیثو ذخیرې را جمع کړی شوي دي. مشهوره صحیفه د عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی الله عنهما ده، صحیح بخاری کې موجود دي. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې د به لیکل کول او ما به لیکل نه کول، دا لیکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې شوي دي او دغه د صحیفې نوم الصادقه او هغه احادیث چې عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما په دغه صحیفه کې لیکلو هغه ټول په سند سره په مسند د امام احمد ابن حنبل رحمه الله کې ملاو دي، په هغې کې موجود دي. امام احمد ابن حنبل رحمه الله په خپله عربي سړی دی او دغه مسند کتاب دی د 40,000 په مقدار باندې احادیث دغه په کتاب کې موجود دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې سمره ابن جندب رضی الله عنه احادیث لیکلي دي او د احادیثو مجموعه لیکلې ده. عبدالله ابن عمر چې دی دا په 65 هجری کې وفات دی او سمره رضی الله عنه چې دی دا په 60 هجری کې وفات دی. د هغه زمانې خبرې دي. جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما دغه دپاره یو صحیفه وه، په هغې کې د احادیثو مجموعه لیکلې ده. دی په 78 هجری کې وفات دی او د دې په شان د نور د دې ډېر نظائر دي. نو دا اعتراض چې یاره دا احادیث 200 کاله وروستو لیکلی شوي دي دا هم غلطه خبره ده او دا خبره چې دا د ایرانیانو لیکلي دا هم غلطه خبره ده. د ایرانیانو په حوالې سره زه یو بله خبره کوم. امام بخاری کتاب لیکلی دی، امام مسلم کتاب لیکلی دی. منکرین حدیث کله وایي چې دا د ایرانیانو کتابونه دي په دې معنا باندې چې دې کې دا روایتونه شیعګانو راغستې دي، شیعګانو پکې لیکل کړي دي. کله کله د دې نه نور هم پسې بړکر لاړ شي او منکرین حدیث وایي چې ایرانیانو معنا دا ده چې دا مجوسو لیکل کړي دي. نو زه تاسو ته دا وایم چې په دې صحیح بخاري کې په دې صحیح مسلم کې هغه احادیث بیا ولې موجود دي چې هغه د روافضو ملا ماتوي، هغه احادیث بیا ولې موجود دي چې هغه د مجوسو ملا ماتوي. په کار دا ده چې بیا خو پکې داسې خبرې لیکلی شوې وې چې هغه د روافضو تایید کوي. د ابوبکر رضی الله عنه عیبونه پکې ویلي وې، د ابوبکر رضی الله عنه د خلافت چې کوم استحقاق دی، دغه چې کوم مناقب دي، دغه چې کوم فضائل دي، دارنګه د عمر رضی الله عنه، دارنګه د عثمان رضی الله عنه، دغه د مستقل بابونه د ابواب
او په ابو بکر صدیق باندې چې د روافضو د میراث په حواله سره کوم اعتراض دی داغه جواب او هغه اوږد حدیث دا ټول اوږد ثبوتونه او داستانونه چې هغه د اهل تشیع مضبوط رد کړي دا قسم د دلایل په صحیحینو کې ولی موجود دي بیا چرته د سیسوي د شیعاګانو یا د سیسوي د مجوسیانو نو دا بالکل بے ضایع بے بنیاد الزامات دي الزام تراشیده بهتانونه دي او د دې نه ځان ساتل پکار دي په دې قسم د خبرو د خلکو باندې مدوکه کیږي لکه شیخ صاحب چې وضاحت وکړو محترم ناظرینو تاسو په دې نت کې وګورئ د ډیر زیات اعتراضونه چې د شیعاګانو د کفارو دي هغه په دې بخاري دي یاسر الحبیب په نوم باندې یو شیعه دی تاسو وګورئ د بخاري کې باره کې وایي چې دا یو زندیق لیکلی نو لکه که دا شیعاګانو باره کې لیکل شوی د شیعاګانو تایید پکې هغه به رد ولې کوو یو بل دی علیاري په نوم باندې په دې نت کې به تاسو ګورئ هغه چې څومره رد کې په دې بخاري باندې کې چې دې کې دا لیکل شوی نو محترم لکه شیخ صاحب چې وضاحت وکړو که دا د شیعاګانو د روافضو روایتونه په دې کې وایي نو هغوی به دې تایید کوو چې لکه واقعا زموږ یو کتاب دی. Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio.